Assalamu alaikum, my dear friends. I hope you are fine. Today is our topic about adverb. What is adverb? How many types of adverb? Watch the video to the end. Let's go start the video. हाँ, adverb से तवे देखेगी. A word which adds something to the meaning of verb is called adverb. هغه لفظ کوم چې د verb په معنی کې اضافه وکړي هغه ته adverb ویل کېږي. په دې باندې بله ویډیو هم جوړه شوې ده، هغه ویډیو پې وګورئ هم. خو نن مونږ د adverb ټایپس کوو چې adverb څو ټایپس دي. بیا زموږ سره د adverb شپږ ټایپس دي. یو ته ویل کېږي adverb of manner، adverb of time، adverb of place، adverb of reason، adverb of number او adverb of degree. د شپږ زموږ سره د adverb ټایپس دي. کله چې مونږ ته د شپږ الفاظو جواب په څه کې ورکوو نو دا به هم زموږ سره adverb وي. how، when، why، where، how many او how much. د دې جواب چې مونږ په څه کې ورکوو دا به زموږ سره adverb وي. اوس راځو د adverb ټایپس ته. فرسٹ اف آل پهلنی ټایپ چې کوم دی زموږ سره adverb of manner دی. adverb of manner څه ته ویلی کېږي؟ کله چې مونږ د how جواب په څه کې ورکړو نو هغه به زموږ سره adverb of manner وي. لکه فار ایگزامپل how are you، ته څنګه یې؟ I am fine، دا هم زموږ سره څه دی adverb دی. adverb ولې دی؟ ځکه adverb دی چې مونږ دلته د دې how جواب ورکړو. how are you، ته څنګه یې؟ نو I am fine، زه ښه یم. د I am fine زموږ سره adverb دی. خو کوم adverb دی؟ adverb of manner دی. adverb of manner ولې دی؟ ځکه چې مونږ how جواب ورکړو. د how جواب چې په څه کې ورکړل کېږي هغه ته به adverb of manner ویلی کېږي. how is your father، ستا پلار څنګه دی؟ he is fine، هغه هم ښه دی. دلته د دې how جواب چې په څه کې ورکړل شي دې ته به adverb of manner ویلی کېږي. بل ټایپ دی زموږ سره adverb of time. چې کله مونږ د when جواب په څه کې ورکړو هغه ته به مونږ adverb of time وو. فار ایگزامپل when is the match، میچ کله دی؟ the next day، بله ورځ. نو مونږ د دې when جواب ورکړو که نه په next day کې، نو دا next day زموږ سره څه شو؟ adverb شو. خو کوم adverb شو؟ adverb of time شو. او adverb of time ولې شو؟ adverb of time ځکه شو چې دې when جواب مونږ ته میلاو شو. د when جواب چې مونږ ته په څه کې میلاویږي هغه به زموږ سره adverb of time وي. when he has come، هغه کله راغلی دی؟ هغه کله راغلی دی؟ yesterday، پرون. نو دا yesterday زموږ سره څه شو؟ دا زموږ سره adverb شو. خو کوم adverb شو؟ adverb of time شو. ځکه adverb of time شو چې د when جواب مونږ ته میلاو شو. when جواب مونږ ته په yesterday کې میلاو شو، نو د yesterday کې زموږ سره څه شو؟ د زموږ سره adverb of time شو.